الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. د پیغام تلویزیون خوږو اوریدونکو کتونکو خویندو ورونو مسلمانانو، زمون په معاشره کې او بیا خاص کر په دې امت کې یتیمانان دا شته او دا وو دا به وي، په حدیثو کې دا راغلي دي. لیکن د یتیم چې هر کله پاتې شي او د یو چا پلار وفات شي مړ شي، د هغې سره څه کول پکار دي؟ قرآن کریم موږ ته کوم ارشاد کړی دی؟ د ډېره مهمه خبره ده او ډېر سخت وعیدات دي په دې باب کې او ډېر سخت زیات اجر هم دی په دې مسله کې. غواړم چې د ټولو مسلمانانو اوریدونکو پام ورته راواړوم. یتیم هغه کس وي چې بلوغ ته نه وي رسېدلی او د هغې پلار وفات شي. د دې په باره کې الله جل جلاله سخت وعیدات خپل پیغمبر ته ویلي چې یتیم به نه رټې، واما الیتیم فلا تقهر. سورت ضحا کې فرمایي ای پیغمبره هر شي یتیم دی ګوره دا به نه رټې. خلک وایي یتیم وران دی، ولې به وران نه وي؟ د هغې د نصیحت څوک نه وي عزتمندو. ماشوم وي د غېږې یا د هغې نه لږ غټ پلار یې وفات شي په داسې حالاتو کې چې څه ورته نه پرېښي. دنیا د ما او ته امرو، هیڅ چا ته مخکې د انبیاو نه بغیر دا نه راځي چې ته به مرې او بچي دې غټ شي او دا قصې وشي یا ټیم ورته وښیي. نو دقسې پاتې شي، د تربیت یې څوک نه وي، د نصیحت یې څوک نه وي. نو په دې وجه باندې هغه بیا داسې وایي چې یتیم وران وي. الله جل جلاله اول خپل پیغمبر ته وایي چې یتیم به نه رټې. همدغه رنګې وعیدات ورکوي هغه انسان چې د یتیم په سر باندې نه ودرېږي، هغې سره ښېګړه نه کوي، هغې سره کومک نه کوي او هغې ته الټه ضرر ورکوي. الله وایي دا داسې انسان دی چې دا قیامت نه مني. ارأیت الذي یکذب بالدین فذلک الذي یدع الیتیم. ای پیغمبر او ای اوریدونکیه او ای کتونکیه، تا ته پته ده ته خبرې په هغه کس باندې چې هغه قیامت نه مني، د قیامت نه انکار کوي. دا څوک دی؟ دا هغه کس دی چې یتیم ته دیکې ورکوي، یتیم ته ټیلې ورکوي. یتیم ته وایي چې خپل کار کوه، که مال یې هغه موله اخلي، جایداد یې هغه ترې اخلي، نور چې څومره ظلم یې د وسه کېږي هغه پرې کوي. الله وایي ته به راځې که نه به راځې؟ ته خو اصل کې د قیامت نه انکار کې ظالمه. همدغه رنګې سورت فجر کې فرمایي کلا بل لا تکرمون الیتیم. داسې نه ده وایي تاسو وایي د یتیم دغه نه کوئ، قدر نه کوئ، اکرام نه کوئ. دا کول پکار دي. همدغه رنګ یو بل ځای کې فرمایي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. وی هغه خلک چې د یتیم باندې ظلم کوي، یتیم مال اخلي، وی ته خلک داسې شعور او سوچ وکړه، داسې سوچ وکړه که ستا بچي داسې سبا له پاتې شي، دا تا ته چې دا خپل بچي څنګه ګران دي، داسې دغه یتیمانان چې خپل پلار ته ګران و. نو همدقسې که ته د دغې کس په ځای باندې ته وفات شي او ته وفات وي او دا ستا خپلوان ستا په ځای باندې چې ستا په بچو باندې ته د هغې په بچو باندې چې ظلم کې دغه خپلوان دې راولګېږي او ستا بچو باندې ظلم کوي، ستا په څه شعور وي؟ داسې سوچ وکړه. داسې دقه ماشومان هم دي. د دې په وجه باندې عزتمندو یتیم سره ښېګړې کول پکار دي. یتیم چې یو کور کې وي دا امتحان وي، اول په هغې باندې کور والا باندې خپلوانو باندې، دویم په هغې نه بعد معاشره او کلي او ټولو مسلمانانو باندې. د باید چې ټول مسلمانان او خاص کر خپلوان چې وس وي یتیم سره ښېګړې وکړي، د هغې د جامو غم وکړي، د هغې د بوټانو غم وکړي، د هغې د رزق. څنګه چې خپل زوی ته څه شی اخلي او پرې خفه کېږي داسې په هغې هم خفه شه. روایتونو کې دا هم راغلي چې یتیم په سر باندې لاس راښکږي، څومره د هغه په سر کې ویښتان چې ستا د لاس لاندې رال دومره اجر الله درکوي. بل حدیث کې راغلی دي وایي زاو هغه کس یتیم کفاله کوي په جنت کې به داسې دومره فرق به وي، یعنې زه نبي یم زما به درجه ترې دومره جګوي، نور به الله هغې ته هم دومره اجر ورکوي، درجې به ورکوي. دا څومره درجې دي. نو باید چې موږ په دې باب کې جدي توجه وکړو یتیمانانو ته. او بیا خاص کر زموږ ملکونو کې دا جنګونه او فتنې او مصیبتونه دي، یتیمانان ډېر زیات دي. باید چې دې ته موږ فهم وکړو. دنیا د هېڅ چا نه اضافه کېږي. که څوک داسې وایي چې زما به دونه دنیا شي چې دا کوټې مې ډکې شي بیا به ورکوم، نه هېڅ چا نه اضافه کېږي. نو کول دا کول پکار دي. یوه 2 روپۍ سره وي، یوه پکې ورکه، اتانې پکې ورکه، 100 د سره دي 50 نشي ورکولی، یوه خو ورکه که نه، 1000 د سره دي 100 پکې ورکه، 500 پکې ورکه، یوه خو ورکه، یوه په دې خو به د هغه کار وکړي. یوه ما زه ورکړم، بله ته ورکړې، بله ته ورکړې، دې نه ډېر څه جوړېږي. د هغه به پرې کار وشي او دا مهمه عمل دی، که نه انسان په جهنم ته ځي. هذا وبالله تعالی التوفیق والله اعلم.